د ایران د بشري حقوقو سازمان هلویش خبر ورکړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو 28 کلن افغان محمد نبی پوپلزی د مخدره موادو د تورونو له امله اعدام کړی دی. په دې سره په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته ورسید. په ترکیه کې افغان کډوال شکایت کوي چې د ترکیه حکومت د دوی د اوسېدو جوازونه نه تمدیدوي، له همدې امله د اخراج او توقیف له خطر سره مخامخ دي. د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو مرکز جوړ شي. کابل کې د افغانستان او ایران ګډ هنري او فرهنګي نندارتون جوړیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي په نږدې ورځو کې به په کابل کې د افغانستان او ایران ګډ هنري او فرهنګي نندارتون پرانیستل شي. پکتیا کې سږکال 209 بیلابیلې رغنیزې پروژې پلي کېږي. د یاد ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې دغه پروژې د اسلامي امارت او نړیوالو مؤسسو له لوري پلي کېږي. او د اسراییلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سپټمبر په 18 او 13 نیټه په لبنان کې د پیچرونو د چاودنو عملیات تایید کړل. د اسراییلو د صدر اعظم ویاند امر دستری د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دا امر د لوړپوړو امنیتي چارواکو د مخالفت سربیره صادر شوی و.